د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وفا حاجیوف افغانستان ته د یو پلاوي په مشرۍ د خپل سفر په ترڅ کې نن د کانونو او پټرولیم له وزیر سره وکتل. په دې لیدنه کې د دواړو لورو ترمنځ په هرات ولایت کې د ټاپې پروژې د چارو د بیا پیل په اړه خبرې وشوې. له لیدنې څخه وروسته د کانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور یوې خبري ناستې ته وویل چې له ترکمنستاني چارواکو سره یې په لیدنه کې ډاډ ترلاسه کړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ټاپې پروژې چارې پیل شي. د نوموړي په خبره د افغانستان د اسلامي امارات له لورې دوی ته ډاډ ورکړل شوی چې د ټاپې پروژې امنیت په بشپړه توګه خوندي وي. دلاور دغه راز زیاته کړه چې ترکمنستاني چارواکو ورته ویلي افغانستان اوس مهال د سیمې په کچه له ډاډمن امنیت څخه برخمن دی او د ټاپې پروژې د ځنډ لامل هم امنیتي ستونزې وې. زموږ مجلس نن له لوړپوړي هیئت د ترکمنستان سره چې په رأس کې معین د وزارت د معدن پټرولیم د دوی تشریف راوړی و او ګټورې خبرې مو کړې موضوع د ټاپې پروژه عملي کولو او په دې کې د دواړو خواونه یو بل ته اطمینان ورکړل سو چې د دې د پروژې د زر عملي کولو لپاره به جدي اقدامات اخلو. شهاب الدین دلاور دغه راز د مسی عینک کان د پروژې په اړه زیاته کړه چې له چینایي چارواکو سره خبرې دوام لري او په نږدې راتلونکي کې به د استخراج چارې پیل شي. لوی پروژې موږ لرو لکه د مسی عینک کوشش کوو چې چینایان په هغه باندې راسي چې قرارداد مخکې ورسره سوی خو بیا هم چې کوم قراردادونه سوي دي له هغو سره موږ کوشش کوو چې راسي د عملي کارونه شروع کړي. ټاپې پروژه چې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري د کار د پیل تړون یې په 2014 زیږدیز کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو خو د بېلابېلو ستونزو له کبله یې تر اوسه چارې نیمګړې پاتې دي.